شهر الله المحرم نبی علیه الصلاة والسلام دی میاشتا دغه نوم ذکر کړی چې دا د الله میاشت او محرم نوم دی او دا یو د هغه میاشتو نه ده چې دې ته اشهر الحرم ویلی کېږي، عزتمندې میاشتې. د دې وجې نه په دې میاشت کې جنگ کول د کافرو سره دا هم ناروا دي، ابتداءً چې ته به تعارض او حمله نه کې. البته یو دفاعي جنگ دی، د هغې دپاره بیا حدود نشته، هغه په هر ټیم او په هر وخت کې ته خپله دفاع کولی شي چې کله کافرو تجاوز کړي. خو ابتداءً د جنگ شروع نه کول په دې میاشتو کې دا د دې میاشتو د عزت د وجې نه شرع یې همدغه شان ذکر کړي. نو الله رب العالمین خپلو بندگانو له د بندګیو ډېرې موقع ورکوي چې دا بنده ټول کال په غفلت کې وي یا څو میاشتې په غفلت کې وي. الله رب العالمین ورله یو ټیم ورکړي چې دا ټیم ګوره د بندګۍ ټیم دی، په دې کې نیکیانې ډېرې وکړه ځکه په دې کې د نیکۍ وزن ډېر وي. لکه مثلا په ټول کال کې میاشت د رمضان دغه سیزن دی د مسلمانانو دپاره، لکه څنګه چې د تاجرانو دکاندارانو یو سیزن وي د مال ګټلو دپاره. په ټول کال کې خو تاجران ګټه کولی نشي، یو خاص وخت وي. دغه شان د مسلمانانو دپاره رب العالمین داسې مواقع، داسې ځایونه او داسې وختونه مقرر کړي چې په هغې کې د بندگان ډېرې نیکیانې وګټي. یو د هغې وختونو عزیزانو د محرم دا میاشت ده، دا د عزت والا میاشت ده. دا نوم هم په خپل عزت باندې دلالت کوي. محرم معنا عزتمند ده. بیا په دې میاشت کې خاص یوه ورځ ده، د هغې بیا ډېر فضیلت دی په دې میاشت کې د دې ورځې په نورو ورځو باندې چې هغې ته یوم عاشورا د عاشورې ورځ ویلی کېږي. او چا چې په دغه ورځ باندې روژه ونیوله نو د هغې هم ډېر ثواب او ډېر اجر دی. په خپله نبی علیه السلام اجر مونږ او تاسو ته بیانوي. هغه دا شان حدیث د ابو قتاده انصاري رضی الله عنه د مسلم شریف کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو عن صوم یوم عرفه، د عرفې د ورځې روژه نیول د دې څومره ثواب دی. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل یکفر السنة الماضیة والباقیه، د تیر شوي او د راتلونکي کال ګناهونه د دغې یوې ورځې په روژه باندې معاف کېږي، الله یې معاف کوي. بیا ترې تپوس وشو وسئل عن صوم یوم عاشورا، چې د عاشورې د ورځې روژه نیول د دې څومره ثواب دی. نو نبی علیه السلام وفرمایل یکفر السنة الماضیه، د تیر شوي کال ګناهونه انسان ته پې معاف کېږي. بیا تپوس ترې وشو عن صوم یوم الاثنین، د پیر په ورځ د دوشنبې په ورځ باندې روژه نیول. نو نبی علیه السلام وفرمایل قال ذلك یوم ولدت فیه، دا داسې ورځ د بهترینه چې زه په دغه ورځ پیدا شوی یم. وبعثت فیه، او زه رالیږلی شوی هم په دغه ورځ باندې یم، معنا وحی ما ته په دغه ورځ نازله شوې ده. وانزل علی فیه، او قرآن هم په ما باندې په دغه ورځ باندې نازل شوی دی. مورخینو لیکلي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات ورځ هم دا وه. په بل روایت کې د یوم الاثنین د دوشنبې د روژې د نیولو فضیلت نبی علیه السلام داسې بیان کړی چې په دې ورځ باندې الله رب العالمین ته اعمال خیږي
او زه دا خوښه ګڼم چې زما عمل الله ته خیږي او زه روژهدار یم. به هر حال زمونږ مقصد پکې دا یو ټکی دی چې د عاشورې ورځ روژه نیول د دې ثواب او اجر دا دی چې د یو کال تیر شوي ګناهونه انسان ته معاف کیږي. بیا دا د عاشورې ورځ دا کومه ورځ ده؟ نو تقریبا د ډیرو اهل علم او د جمهور اهل علم نظر هم دا دی چې د عاشورا ورځ دا لسم د محرم ده. د محرم لسم ورځ دې ته عاشورا ویل کیږي. نو لسم ورځ روژه نیول د هغې فضیلت هم دغه ده. امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې هم دغه خبر را نقل کړی چې اتفق العلماء على ان صوم عاشوراء سنة وهو اليوم العاشر من محرم. د عاشورې د ورځې روژه نیول دا یو سنت دی او دا په لسم د محرم باندې ده. دا روژه چې دا په اول د اسلام کې دا فرض و. جاهلیت والا او به هم دا روژه نیوله، بیا مسلمانانو به هم دا نیوله. بیا چې کله رمضان فرض شو نو بیا د دې فرضیت منسوخ شو او فضیلت هم هغه شان باقی پاتې دی. مسلم شریف کې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نقل دی، هغه خپل فرمایي چې لما فرض رمضان ترك عاشوراء، چې رمضان فرضیت راغی نو عاشورا ورځ فرضیت هغه منسوخ شو. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث د سلمہ ابن الاکوع و عائشہ رضی الله عنها کې مرضی چې اول دا د عاشورې د ورځې روژه نیول دا فرض و، چې کله رمضان فرضیت راغی د الله د طرفه نو دا بیا منسوخ شو. حدیث د موسی کې راځي صوموه انتم، تاسو خامخا دا روژه نیسئ. عائشہ رضی الله عنها فرمایي، بخاری شریف و مسلم شریف دوانو روایت دی چې كانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاهلیه. قریش به هم د عاشورې ورځ د دې روژه نیوله د جاهلیت په زمانه کې. نبی علیه الصلاة والسلام به هم نیوله. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصومه فلما هاجر الى المدینة صامه وامر بصيامه. کله چې مدینې ته نبی علیه السلام هجرت وکړو په خپل هم دا روژه نیوله. صحابو ته امر وکړو چې دا اوس نیسئ، دا فرض ده په تاسو. خو فلما فرض شهر رمضان، چې کله د رمضان د میاشتې فرضیت راغی چې تاسو دا ټوله میاشت روژه نیسئ، نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل چې من شاء صامه ومن شاء ترکه. د چا چې خوښی دا روژه دې ونیسي او د چا چې خوښی نو پرېږدي دي. یعنی بیا هغه فرضیت منسوخ شو خو مستحبیت پاتې دی، یعنی غوروالی پاتې دی، ځکه د یو کال ګناهونه په دې سره معاف کیږي. حکمت پکې اصل کې دا دی د لسم د محرم روژه نیول دا ولې مونږ نیسو؟ حکمت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی په بخاری او مسلم کې چې نبی علیه السلام چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. یهودی ولیدل چې د عاشورې د ورځ روژه به یې نیوله. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما هذا اليوم الذي تصومونهم، د دې ورځې څه قصه ده او ولې تاسو د روژې نیسئ؟ دې ټول وویل چې هذا یوم عظیم نجى الله فيه موسی وقومه، دا خو ډېره بهترینه او لویه ورځ ده. الله په دې ورځ باندې موسی علیه السلام او دغه قوم ته د فرعون نجات ورکړ. وغرق فرعون وقومه، او فرعون او دغه قوم الله په دغه ورځ باندې غرق کړي او په سمندر کې ډوب کړي وو. فصامه موسی شکرا، نو موسی علیه السلام دا روژه د الله د شکر په وجه باندې ونیوله.
نو فنحن نصومه، نو مونږ ځکه نیسو چې زمونږ پیغمبر نیولې وه. نو نبی علیه السلام فرمایل فنحن احق و اولا بموسی منکم، مونږ ډیر حقدار یو د تاسو نه په موسی علیه السلام، یعنی د موسی علیه السلام په تابعدارۍ کې مونږ د تاسو نه ډیر اولا یو، یعنی مونږ به تابعداري کوو چې تاسو یې کوئ نو مونږ په طریقه اولا باندې بیا کوو. نو نبی علیه السلام بیا دا روژه ونیوله، صحابو ته امر هم کړی و، خو چې بیا فردیت راغی بیا هغه فردیت د دې منسوخ شو، فردیت د رمضان چې راغی نو دا به منسوخ شو. خو البته فضل پاتې دی او دا پکې حکمت ده چې په دې ورځ باندې الله نجات ورکړی موسی علیه السلام او دغه قوم ته. بیا درېیمه خبره دا د عزیزانو چې دا یوه ورځ روژه نیول ده که دوه دي که درې دي، نو دا یوه ورځ د اصل کې دا لسم د محرم دا ده، خو چونکې نبی علیه السلام بیا دا ویلي و چې مونږ ورسره نهم هم نیسو، د هغې وجه اصل کې دا وه. هغه هم حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دی په مسلم شریف کې چې نبی علیه السلام چې کله دا د عاشورې د ورځې روژه نیول او صحابو ته امر هم کوم، نو صحابه کرامو نبی علیه السلام ته وویل د الله پیغمبر انه یوم تعظمه اليهود والنصارى، د دې ورځې خاص د دې ورځې د دې یوې ورځې یهود او نصارا ډیر تعظیم او لویوالی کوي. نو نبی علیه السلام وفرمایل فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، که د روان کال راغی ان شاء الله نو مونږ به دا نهمه روژه مو سره ونیسو. خو روان کال بیا چې راتو نو نبی علیه السلام وفات شوی، خو نبی علیه السلام وویله که روان کال راغی نو مونږ به دا روژه نیسو. په یو روایت کې داسې راغلي لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، که زه روان کال ته پاتې شم نو زه به خامخا دا نهمه روژه نیسم. په یو روایت کې په امر راغلی، هغه روایت هم سندن صحیح دی، په مصنف عبدالرزاق کې هم شته او بیهقي هم راوړی دی، او اصل کې دا روایت سعید بن منصور په سند متصل سره نقل کړی. هغه دا دی د حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنه دی چې صوم التاسع والعاشر خالف اليهودا، تاسو نهم او لسمه روژه ونیسئ د یهودو مخالفت وکئ. نو نهم او لسمه دواړه نیول پکار دي، لکه اجر او فضیلت خود د یوې ورځې دی، خو دا نهم ورسره صرف د یهودو د مخالفت په وجه باندې چې سړی نهم هم ونیسي او لسمه هم ورسره ونیسي. بعضو روایتونو کې داسې هم راغلي دي چې صوموا قبله یوما او بعده یوما وخالفوا فيه اليهودا، یوه ورځ ته مخکې نیسئ یا یوه ورځ وروستو ته نیسئ، داسې ونیسئ او د یهودو مخالفت وکړئ. خو هغه روایت سندن کمزوری دی، خو البته دا روایت صحیح دی چې نهم او لسمه نیول. هغه روایت چې مخکې ته یوه ورځ یا وروستو ته یوه ورځ نیول، یعنی لسمه یولسمه یا نهمه او لسمه، نو هغه روایت سندن هغه کمزوری دی. خو به هر حال علما ویلي دي سند دومره کمزوری نه دی چې کذاب او یا دارنګې بل یو داسې ډېر کمزوری راوي پکې. امام احمد بن حنبل رحمه الله دې وجې نه فرمایي چې 3 ورځې ونیسئ، کیدای شي کله د میاشت کې مخکې والی رستوالی راشي، څوک میاشت ویني څوک یې ویني، د چا په نظم باندې میاشت وي د چا په نظم باندې نه وي. نو که 3 ورځې سړی ونیسي نو هغه شک به هم ترې لرې شي. دویمه خبره دا ده چې د رمضان المبارک نه وروستو غوره روژې چې کومې دي هغه د دې میاشتې دي، د محرم د میاشتې، ځکه حدیث کې راغلی دی، حدیث مسلم شریف کې دی افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، غوره روژې د رمضان د میاشتې نه وروستو د محرم د میاشتې روژې دي. وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل، او د فرض مون نه وروستو غوره مونځ چې دی هغه د شپې مونځ دی. نو دا په حدیث کې ورسره راغلی دی چې رمضان المبارک نه وروستو غوره میاشتې د غوره روژې د میاشتې د محرم دي. نو که سړی ډېرې پکې ونیسي لا ثواب دی. کوم حدیث کې چې راغلی دی چې نبی علیه السلام به د شعبان روژې ډېرې نیولې، حدیث د عایشې، نو دلته خو راځي چې غوره روژې د دې میاشتې د محرم. امام نووي رحمه الله فرمایي
چې کېدې شي دا نبی علیه الصلاة والسلام ته وروسته وحي شوی وه. اول ورته د شعبان فضیلت و بیا وروسته ورته وحي شوی. ځکه دلته حدیث کې صراحت ده چې افضل الصیام، غوره روژې هغه د دې میاشتې دي. او نبی علیه الصلاة والسلام بخاري شریف کې روایت ده چې د دې ورځې به ډېر دغه کوو، تلاش کوو. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. ما د نبی علیه السلام ډېر اهتمام د دې ورځې باره کې لیدلی و چې هغه به دې ورځې له ډېره ترجیح او غوروالی ورکو د دې عاشورې د ورځې. نو عزیزانو د دې میاشتې روژه نیول هغه هم په ټولو میاشتو باندې غوره دي د رمضان نه وروسته، او بیا خاصتا د عاشورې ورځ. او نن چې دی اتم دی، اگر چې په تقویم کې نن نهم دی، خو نن د رؤیت په لحاظ باندې اتم د محرم دی، سبا نهمه ده، بل سبا لسمه ده. یعنی د جمعې ورځ نهمه راځي او د خالي ورځ هغه لسمه راځي. نو د دې ورځو خاص اهتمام وکړئ. او په دې ورځو کې چې کوم بدعات کېږي دغه کېږي هغه به انشاءالله سبا به ذکر کوو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول صحیح مسلمانان جوړ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.